آیا دا د طالبانو اپه ده چې د پخواني نظام کسان له کورونو څخه په نیمه شپه ایستل کیږي، د دوی میرمنې او ماشومان وهل کیږي؟ عبدالعزیز د جمهوریت پر مهال د زابل ولایت د میزاني ولسوالۍ قومندان امنیه و، وروسته بیا د شاجوی ولسوالۍ قومندان امنیه و، بیا په کنډک عملیاتي کې د ټولي قومندان، وروسته بیا د کنډک ریزرف رئیس ارکان شو، رتبه یې لومړی سارن ده. بیا چې نظام سقوط وکړ، ټولې وسلې د استخباراتو معاون ګوټ ملا عبدالباري ته تسلیم کړې. د دې باوجود اوس په دې نیمه شپه طالبان ورپسې کور ته راغلي، ښځې او ماشومان یې ورته ووهل او دی په وهلو له کوره وایست. الله تعالی د کفر نظام مني خو د ظلم نظام نه مني. د طالبانو د ظلم دغه نظام به ډېر زر له منځه ځي. نور یې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.